چې دا ټول اوصاف پکې موجود دي. خو یوه پوښتنه زه کوم، خو ستا صاحب رښتیا ووایه او پټې راته ووایه چې همالته د پادر رحمت یې ورته ویلې که بل شی دي ویلې؟ ګوره که نه د کورنۍ رازونه معیب شه کوه نه. ګوره عارف جان بد کار دی، ښه کار نه دی. خیر خدای دې خیر کړي. ډېر زیات خوشحاله شوم چې له تاسو سره وم. هېڅ مې زړه نه کېږي چې له تاسو سره خدای پاماني وکړم او له تاسو نه جدا شم. خو خیر د ما هم زړه نه کېږي، خو دغه په وطن کې هېواد کې جنګونه دي. زه ورته د خپلو هېوادوالو ته دا وایم چې د خدای په خاطر، د رسول په خاطر، د آسماني کتاب په خاطر راځئ چې دغه خپلې غېږې خلاصې کړو، د ورورۍ لاسونه ورکړو، راځئ چې د وطن جوړ کړو، راځئ چې د مکتب جوړ کړو، راځئ چې د روغتونونه جوړ کړو، کلینیکونه جوړ کړو. هغوی چې جنګ ته لمن وهي، هغه زه فکر کوم انسان چې وي، انسان چې وي هغه د جنګ نه کرکه لري، بالخصوص چې بیا افغان وي او مسلمان وي. دغه یو بند دوه بنده وایم، چا دی راوړی زموږ ملک ته داسې شر دی چې ورور نیولی بل ورور ته سنګر دی. دا په کوم مذهب او کوم دین کې روا دي؟ دا په کوم مذهب او کوم دین کې روا دي؟ نن خپل پلار له خپل بچي پرې کړی سر دی. ستا اشرف المخلوقات انسان اوس خدایا، ستا اشرف المخلوقات انسان اوس خدایا. د ځنګله له هر حیوان نه اوس بدتر دی. هغوی چې انسان ته انساني کرامت ته احترام نه لري نو د حیوان نه هم بدتره دی. اسرافیل د نور شپېلۍ ته پوکی ورکړي. خلک ستړي شوي دي د جنګ نه، د جګړو نه، د وینې نه، د تیول نه. اسرافیل د نور شپېلۍ ته پوکی ورکړي، د نړۍ د کون فیکون شي چې محشر دی. واه واه ډېر ښایسته، ډېر